عمر رضی الله عنه دی یو ورځ راغی د مسجد نبوي له شپې یو قاري ولید د قرآن کریم تلاوت کوي په منځ ولاړ دی دا هغه شاته ودرېده هغه سورة تور شروع کړه والطور وکتاب مسطور و چې کله دې آیت راورسېده دا قاري چې ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا ستا د رب عذاب واقع کېدونکی دی او دې له څوک دفع کوونکی هم نشته دی او په هغه ورځ چې د اسمان به یو چورلک ووایي وایي د عمر رضی الله عنه د جړا یوه چغه د خولې نه ووتله او راپرېوته ویلې چې ورب الكعبه انه لحق زما د کعبې په رب باندې قسم چې قیامت ختمه راتلونکی دی ای عمر په تا به واقع شي وایي عبدالله بن عمر چې د زوی وایي زه خو هله رالمه وایي دومره یې وجړلې لکه د سړي چې پلار مور او پلار مړی وي دومره یې وجړل وایي او د هغې نه وروسته وایي ما کور ته بوته فمرض شهرا د یوې میاشتې په اندازه باندې عمر رضی الله عنه په کور کې مریض شو پرېوته وایي چا چې به دې تپوس وکړه چې عمر څنګه وایي طبیعت مې خراب دی د یوې میاشتې په اندازه باندې دا مریض شو دا قایق دا مریض